الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ترجمي او تفسير په دې مبارکو درسونو کې موږ د الله په توفیق سره د سورة البقره 228 آیت پورې خبره کړې او په دې اخرنی آیتونو کې مسله الله رب العزت د طلاق بیانوله او دا هغه مسائل دي باز تیر شو باز روان دي چې د کورنۍ سره تعلق ساتي او رب العالمین د کورنۍ له ډېر اهمیت ورکړی دی. وجه دا ده چې کور د آبادېدو سره معاشره آبادېږي، قومونه آبادېږي. نو کومه اولنۍ خښته چې ده د معاشرې د آبادولو او د قوم د آبادولو هغه دغه رشته ده چې هغې ته د نکاح او د واده رشته وایي. د هغې نه یو کورنۍ جوړه شي، بیا په دې کور کې مسایل راځي. الله رب العزت د هغه مسایلو بیان کړی دی به رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې. الحمدلله چې الله مسلمانان پیدا کړي او دا دین یې راته رالیږلی دی، هره مسله بیان شوې ده. اوس که چېرته چا سره دین نه وي، هسې سوچ وکړه دی څنګه ژوند تېروي. د چا چې دین نه وي، د چا چې عقیده نه وي، دی په څه ژوند تېروي؟ او د مسلې مسایل خو لازم انسان ته راځي، بغیر د دې نه ژوند نشتی. نو د دې به څه حل د دغه خلکو سره چې د هغوی سره دین نشتی، د هغوی سره عقیده نشتی. اوس لګیا دي د ځناورو څاروو په شان چې څه وکړو او څه ونه کړو. نو الله رب العزت په دې اخرني آیتونو کې د طلاقو مسله بیانوله او په دې اخرني آیت کې بیا د هغه زنانو عدت بیان شو چې طلاق یې کړی شي، او بیا دا مسله پکې بیان شوه چې خاوندان حقدار دي چې په اولني طلاق کې او په دویم کې راواپس کړي، طلاق رجعي کې. او بله دا مسله بیان شوه پکې چې څنګه چې د خاوندانو په زنانو حق ته، نو د زنانو هم حقونه شتي، یوازې د خاوند حق نه دی، د ښځې هم شتي. او دا یو حقیقت دی، وللرجال علیهن درجه، او د سړو په هغوی باندې مرتبه هغه اوچته ده. اوس بله مسله بیانېږي، هغه دا چې طلاق رجعي، هغه طلاق چې د هغې نه بعد یو سړی ښځه راواپس کولی شي، نو دا څو پیرې دی. د جاهلیت په دور کې به داسې وه چې د یو سړي به مرضي وه چې څو طلاقه به یې ورکړو. کله به یې ښځه په دې باندې تنګولم، ته طلاق یې بیا به یې راواپس کړه، ته طلاق یې بیا به یې راواپس کړه، ته طلاق یې بیا به یې راواپس کړه. یو لوبه یې ته جوړه کړې. الله رب العزت د هغه مسلې بیان وکړو، هغې له حد کېښود. حد دا دی چې رجعي طلاق دوه پیرې دی. اولنی طلاق یې ورکو، بیا ښځه راواپس کولی شي. دویم طلاق یې ورکو، بیا ښځه راواپس کولی شي. دریم طلاق نه بعد نشي. هغه مسله را روانه ده چې دریم طلاق نه بعد بیا کله ښځه راواپس کولی شي. نو دا چې حد بیان شو چې دوه طلاقه دي او بیا دریم نه بعد نشي راواپس کولی، نو دې سره دا خبره هر انسان ورته توجه شو، دې نه به لوبه او ټوغه نه جوړوي. اولنی دویم طلاق دی، دې نه بعد ښځه راواپس کولی شي. خو دا د څه خبره نه شوه چې یو سړی به 100 طلاقه ورکوي او 20 به ورکوي او 100 به ورکوي او بیا به ښځه راواپس کوي. خو دا ښځې څاروی ځناور خو نه دی چې کله یې شړاو بیا یې راوله او شړاو بیا یې راوله. الله وایي نه، داسې خو نه ده. نو په دې آیت کې ډېرې مسلې بیانېږي. د آیت تلاوت به وکړو، بیا به هغه مسلې تفصیلا بیانو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان، طلاق رجعي دو پیری دے. فامساکم بمعروف، نساتل دی د ښځې په ښه طریقې سره، او تسریح باحسان، یا پرېښودل دی په ښایسته طریقې سره. اوس یو څو مسلې یادې کوي. اولنی مسله هغه دا یاده کوي چې د ښځې او د خاوند دا رشته دا مضبوطه رشته ده. دا داسې په اله اسانه نه ختمیږي، او اله ختمیږي چې کله د طلاقو ته خبره ورسي، او طلاق هم په هغه طریقه په کومه طریقه چې شریعت ښوولي.
او پرون موږ دا مسله ذکر کړه چې د الله رب العزت په حلالو شیزونو او کارونو کې څه شی بدي شي؟ طلاق بدي شي. پرون موږ ذکر کړی و که نه یې شو ده اگر که حدیث سندن کمزوری او دا خبره یاده کوي دا زمونږ په دې معاشره کې یو دا مرض هم شته چې کله څوک راولګي کوشش دا کوي چې د دې ښځې او خاوند دا رشته ختمه شي. نو هغه کله د رور په شکل کې یو کس لګیایي. دا زه د پښتنو د معاشرې خبره کوم او حقیقت بیانوم. که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. کله د رور په شکل کې کس لګیایي او زه تا ته نصیحت کوم او زه تا خیر خوا اوس که په رښتیا خیر خوایې جدا مسله موږ دا خبره نه ته دا ښځه پرېږده دا ښځه داسې او دا کله هغه د خور په شکل کې لګیایي کله هغه د ملګري په شکل کې لګیایي کله هغه بله څه رشته یي بله څه رشته او کله په دې زنانه باندې کور ورانوي د هغې خور لګیایي د هغې مور لګیایي رور لګیایي بل څوک لګیایي بل څوک لګیایي. نو دا حدیث یاد کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي موږ مخکې مې یو پیر بیان کړی و پیر دوه امام ابو داود راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من افسد امرأة على زوجها یو روایت کې راځي من خببه فلیس منا څوک چې د ښځې رشته د خاوند سره ورانوي او د خاوند رشته د ښځې سره ورانوي دا سړی زموږ په امت کې نه دی. کوشش دا پکار دی چې ښځه او خاوند یو شي. یعنې ته به ګوتې وایي چې ښه جدا کړي او د دې ګوره معمولي ګناه نه ده. دا سړی رسول صلی زموږ په امت کې نه دی. هغه کله ګوره د پلار په شکل کې مي لکه زه د مشرانو ته هم دا نصیحت کوم یو خو صحیح ده یو زنانه کې صحیح حقیقت دی چې د دې پرېښوده ښیي او مشر پې پوهېږي او هغه د خیر خواهي او د زړه نه او د الله د یېرې نه نصیحت کوي دا ښکلې خبره ده. خو نو صرف په دې چې لکه د دې هلک سره محبت ډېر دی او دی د هغې د حقوقو خیال ساتي نو پلار بیا شروع کړي بعض پلاران ټول نه بعض میاندې د خواښې او د انګور چې کوم مسایل دي زموږ په معاشره کې بیا کوشش شروع کړي چې دی اوس دا زنانه پرېږدي دوی د الله نه ویېرېږي. دغه شان رور په دې خفه کېږي چې ولې دا سړی د خپلې ښځې سره محبت کوي نو لکه چا سره به کوي محبت او ښځه یې نه ده. دا عجیبه خبره ده چې ورور په دې خفه کېږي چې زما دا رور ولې د خپلې ښځې خیال ساتي نو دا خو د هغه ذمهواري ده دا اسلام دی دا غیرت دی دا پښتو ده چې یو زنانه دي کور ته راوسته تورسري نو اوس به ورسره څه کوي پرېږدو داسې سوال دې کوي ځان له په لارو کوڅو کې د دې به حفاظت کوو د الله نه بعد د دې به خیال ساتو د دې خرچ خوراک زموږ په ذمه دی. نو دا د جهالت خبرې دي او د جاهلیت خبرې دي چې څوک دا کارونه کوي. دغه شان دا خبره یاده کړئ ورسره دویمه حدیث کې دا راځي امام ابو داود راوړی ثوبان رضی الله عنه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما خزج د خپل خاوند نه طلاق بې وجې غواړي نو جنت ته دننه کېده خو پرېږده جنت بین او خوشبو پې حرام ده. دا بله مسله شو. ښځو له بې وجې طلاقونه د سړو نه غوښته د لویه ګناه ده او کله داسې هم کېږي چې د ښځې په طلاق کې د ښځې چې طلاقه شي دې کې د دې خپل لاس بار بار دا بعضې جاهلانې او بېدینه ښځې د خپل خاوند په دې راګرموي زه یو طلاقه مې کو که طلاقولی مې شوي طلاق تا سره تنګه شوی یم او نور مې سا ډوب شوی ده ای څه مطلب دی ستا سا ډوب شوی ازادېدل غواړې که نه تنګه شوي یم نور ستا څه مطلب ده خو دې ځینې وتل غواړي دا په خپل خپل کور رانولي بیا چې کله هغه یو ټکی ووایي دوه نه درې نه یو ټک داسې ورکړي چې طلاق یې بیا دا به ګرځي را ګرځي او یو بس تباه شو کور لاړ ورسې تا به خپله تباه کړو خاوند ته څوک داسې وایي تا سره تنګه شوي یا سا مې ډوب شوي الا دا چې خاوند ظالمي او شرعي وزري هغه مسله را روانه ده هغې ته بیا خلع ویلی کېږي خو موږ دلته خبره د بې وجې کوو یا په دې چې د خاوند لاس لږ تنګ دی خاوند غریب دی یا بیمار دی که د دې انسان په یو حال خو نه نو زنانه له پکار دی چې داسې ټیم کې خیال ساتي دی. بله مسله یاده کوي سړی به هم احتیاط کوي
او دا حدیث یاد کړئ رسول صلی الله علیه وسلم و امام ترمذي راوړی دی چې درې خبرې داسې دي چې هزلهن جد د هغې ګپ شپ هم رښتیا دی النکاح والطلاق والرجعه نکاح کول طلاق ورکول او ښځه راواپس کول د طلاق نه بعد دې کې ګپ نه لګي ګورې د دې ګپ هم رښتیا دی سبا ما خو چې هسې بس ګپ لګوو په دې کې لوبې نه کېږي داسې ګپ خو نه دی ما ګپ لګوو په ګپ کې مې ښځې ته وویل چې ته طلاق یا ما ګپ لګوو په ګپ کې مې نکاح وتړله یا ما ګپ لګوو طلاقه شوي ښځه مې راواپس کړه څه ګپ شپ خو نه دی او ځکه رسول الله وسلم غصه شوی یو کس ته د طلاقو په دې مسله کې وی د الله په کتاب پورې لوبې کېږي او زه لا ژوندی یم دا د الله په احکاماتو پورې ټوغې کول دی یو قسم طلاق او طلاق طلاق او طلاق او بیا به ګرځي را ګرځي د ځمکې په سر یو مولا او مفتي پرې نه دي په هغه پسې بیا ځي که اوس لار را پیدا کړي بیا پکې نه مذهب ته ګوري نه بل ته ګوري بعض پکې موږ ته وهابیان وایي او چې کله د طلاقو مسله راشي بیا پکې دې ته هم نه ګوري دا وهابي دی بله مسله وله نه اوري خو طلاق واقع راځي نو دا معمولي خبرې نه دي دا د ګپ شپ خبرې نه دي چې ما چې ملګري سره به خبره رواني ډوډۍ خوره ډوډۍ خوره که څه ونه خورې ښځه ومې طلاق لکه ملګري سره او که دلته رالم زه به ښځه به ما طلاق او که تا سره مې بیا خبرې وکړې ښځه ومې طلاق څه ګپ شپ ته جوړ کړی او خپله پښتو خپل غیرت خپله یاري دا به بله څه طریقه پاله کنه کنه لازم به په دې پالي چې ښځه به پکې قرباني او هغه به طلاق کور کې ناست دا یې څه ګناه ده جاهلیت خبرې دي او دا جهالت په عربو عجمو کې شتي دا په خبره ښځه به راباندې طلاق او ښځه به راباندې طلاق نو د دې نه ځان لرې ساتئ دې کې ګپ شپ نه لګي چې بیا ته راشي او بیا به یاره ما خو ګپ لګو چې بس هغه بس زما خوا راشي بیا هغه الفاظ هم نه وایي وی ښځې ته مې هغه ټکي ویلو کوم ټکي دي ویلو ټکي نه دي نو ټکي خو اوس ووایه د ځان یې داسې پرهېزګار جوړ کړو تا خو ټکي ویلي دي اوس بیا نه ویلی کېږي بیا پرې نه حکم نه واقع کېږي خو ته خو ټکي ما ته ووایه تا په هغه ټیم کې ولې سوچ نه کوو چې دا دومره حساس مسله ده چې اوس هغه ټکي هم نه وي او په ټیم سوچ کړه ها اوس کېدای شي یو سړی چې غوسه شوی دا صحیح ده غوسه بیا یاده که د یو څو قسمه ده دا موږ مختصر مسلې ذکر کوو عامو درسونو کې دې ما تفصیل ښه کړی طلاق چېرته هم څوک په خوشحالۍ کې نه ورکوي دا لازم غوسه کړي داسې نه چې یو سړی ډېر خوشحاله دی یو ورځ راغی او ښځې ته وایي ته طلاق یې نن غوسه شي څه خبره راشي کې انسان چې دی غوسې د لاسه طلاق ورکړي نو حدیث کې راځي چې لا طلاق فی اغلاق صحیح مسلم کې دا حدیث دی د غوسې په وخت کې طلاق نه واقع کېږي خو د حدیث وضاحت هغه داسې دی چې د غوسې درجات دي مرتبې دي رسول وسلم فی اغلاق اغلاق په عربۍ کې بندېدو ته وایي یعنې کله چې عقل بند شي یعنې بلکل سړی په څه نه پوهېږي هېڅ پته ورته نه لګي چې دی څه وي لکه بې اختیاره سړی لګي نو په داسې غوسه کې طلاق نه واقع کېږي تحقیقي قول مطابق او فتوی مطابق بیا الفاظ د طلاقو دا په دوه قسمه دي یو صریح الفاظ یو کنایتي صریح داسې لکه یو سړی ښځې ته وایي ته طلاق یې نو دا به پکې تل ته نه بیا نه معلومه چې نیت یې څه و دغه څه الفاظو نه پته لګي چې دا ښځه طلاق یې یو کنایت لیکن صفا الفاظ یې نه دي ویلي خو خبره یې داسې کړې ده چې کیدی شي نو په دې کې به د نیت تپوس کوو یو سړی راغی دا یې ووایي چې یاره ما ښځې ته دا ووایي چې بس زه پلار کره نو موږ دلته وایي چې نیت څه و ستا دوی نیت خو زما طلاق ورکول بس دا طلاق واقع شو نیت زما طلاق ورکول نه و بیا طلاق نه دی ځکه چې دا صریح الفاظ خو نه دي چې موږ په ډایرکټ فتوا ورکړو او زما مفتیانو ته خصوصا زموږ په دې ملک کې چې کم دي او دا کم واړه واړه مولیان چې دي
جماعتونو کې اکثر دا چې یو څو صورتونه یاد کړي یو څو مسلې یادې کړي او فارغه شوي بیا د سره د کتاب مخ لیدلی نه دوی ته زه دایم د الله نه ویریږئ د طلاقو په مسله کې که ګنجایش یي د شریعت په رڼا کې شرط دا دی ګنجایش پکې یي د شریعت په رڼا کې او دا رشته ختمه نه شي دا زر ختمول نه ده پکار پوره تفصیل به معلومې د دې کس نه د دې زنانه نه نو هغه چې ورشي یاره ما ښځې ته وایي بس طلاقه ده بس زه اوس ګرځه څوک راشي یاره زه غوسه شوی بس وشو ځه طلاقه هغه لږ صبر وکړه مسله واوره خبره واوره پوره تفصیل معلوم کړه ځکه زما خوا دا خو عادت کړي دي بعضو مولیانو نو زما خوا راشي په دې لاره کې ما ته په روانه وایي دا طلاق به شوي که نه به یې شوي نو زه ته هم تا ته زه څنګه په یو منټ کې وایم چې شوي دي او که نه دي شوي دا خو چې ته ما سره کښېنې ما ته پوره خپل حال ووایې خپله قصه وکړې بیا د زنانه حال راته ووایې په څنګه حال کې دې ورکړي دي طلاق هغه مهواري و نه وه ستا غوسه څنګه وه نه وه الفاظو صریح که کنه کنایتو د دې نه بعد به یو فیصلې ته رسو څه ګپ خو نه دی نو دغه مولیان صاحبان چې په دې مسلو کې ورسره علم نشته د الله نه دې ویرېږي د خلکو د کورونو داسې زر ورانول نه دي پکار خو شرط دا دی موږ وایو چې ګنجایش په شریعت کې وي هله چې ګنجایش نه وي نو بیا قصه ختمه ده بیا به ښه صفا خبره کړي خو دا صفا خبره هم هله کېږي چې ته کله د دواړو طرفونو خبره واورې او حالاتو ته وګورې د هغې نه به سړی یو فیصلې ته رسي نو دلته الله وایي چې الطلاق مرتان طلاق دوه ځله دي ګوره ترجمې دا دی چې دوه ځله دي بیا دا د تفسیر او د وضاحتونو نه دا معلومېږي چې دلته هغه طلاق مراد دی چې هغه رجعي دي طلاق دوه قسمه یو رجعي بل باین عربی کې یو ته رجعي وي بل ته باین وي رجعي معنی رجوع پکې کېږي باین یعنی مطلب ښځه جدا شوه قصه ختمه شوه او هغه درېیم طلاق الطلاق مرتان ها طلاق هغه چې رجوع پکې کېږي هغه دوه پیرې دي فامساکم بمعروف یا نیودي د دې ښځې ساتل دي د ځان سره په ښه طریقې سره او تسریح باحسان یا ازادول دي په ښایسته طریقې سره دوه خبرې دي یو سړی د اولنۍ طلاق یې ورکو یا دویم یې ورکو الله ورته وایي ستا سره دوه خبرې دي یا دا ښځه واپس که په واپسۍ سره دا خبره وکړه بمعروف په ښایسته طریقې سره د دې دپاره به نه راواپس کوي چې بیا یې تنګې راواپس یې که په ښایسته طریقې سره بل دا چې بیا به په عذابه هم نه په منځ منځ کې جاجي طلاق چې شوي وو هغه چې ته جو بس هغه چې ته تللی وي او هغه چې ما راوستې او هغه چې بس کیسه یو پیر شو سړی بار بار نه رایادوي دا د اسلام اخلاق هم دي دا د پښتو د سړیتوب هم دي یو کار وشو یو قصه ختمه شو سړی په مخه بیا په نوڼۍ باندې چاته دا خبره نه کړي هغه چې شي وو چې داسې شي فامساکم بمعروف بیا په ښه طریقې سره ویې ساته ځان سره او کوم چې د دې حقوق دي هغه به ادا کې که داسې نه کې او ځان درته معلوم دی الله وی تسریح باحسان به یې پرېږده په ښایسته طریقې سره څومره ښکلی شریعت دی مزاله نقصان ورکوم هغې له مزاله ټینشن جوړوم هغې له نو بعضو دا ویوي نه یاره ښځه خو د طلاقو قابله ده خو څه داسې لکه خلک به اوس دې سره د خلکو غم دی خپل ژوند یې تباه و برباد کو د ښځې ژوند یې تباه و برباد کو خلک به څه وایي اکثر ما لیدلي په خپله زما خوا ته راغلي دي دا قسمه خلک په ذهني ټینشن کې دومره پرېوځي چې دماغ یې صحیح کار نه کوي دې سهار ماښام د دغه سوچ دی ښځې دا ووایي ښځې دغه وکړو ښځې دا ووایي ښځې دغه وکړو کله ورته د ښځې کردار ومعلومي چې دا ښه نه ده نو اوس د دې حل ښکلی دا دی غم ختم که طلاق یې که قصه ختمه شوه ستا هم ټینشن ختم د هغې هم ټینشن ختم شو ستا به الله یو مخه روانه کړي هغې له به الله مخه روانه کړي نو هسې دې ځان سره ساتلې ده چې کور ته راځي او د هغې په دې مخ دې نظر لګي او بیا دې غم زیاتېږي دا ته کومه پښتو پوره کوې او دا کومه پښتو ده زه درته حقیقت وایم خفه کېږو به نه یو سړی دی د ښځې د هغه سره نه لګي او د ده د ښځې سره نه لګي او دی دا وایي چې زما د ښځې کردار هم صحیح نه دی
د بیا هم ځان سره په نکاح کې هغه ښځه ساتلی چې د هغې کردار صحیح نه دا پښتو ده دا د کوم ځای پښتو شوه دا خبره د یاري د کېدی شي دا سوال بل څه قدم اوچتوي ځکه چې ته پخپله وایې زما ورسره نه لګي او ما سره یې نه لګي او ته پخپله وایې کردار یې صحیح نه دی نو دا خو بل قدم هم اوچتولی شي ته دې ته په انتظار یې چې یو ورځ دې ښه صفا وشرموي ته دې انتظار کې ناستې کله داسې چې دا سړی مشکل په دې سړي کې نو ښه حال یې دا دی پرون موږ خبره وکړې طلاق ورکړه خبره ختمه شوه نو الله وایي او تسریح باحسان یا پرېښوده دي په ښایسته طریقې سره پرېښوده څنګه شریعت حدود سری او شریعت حدود ته عامه خبره وکړه کوم چې د هغې حق رسي په مهر کې هغه ورته میلاو شي بل تحفه جوړه جامې زیاته وله ورکړي رفع الله قدرک وروسته پسې بیا سپکې سپورې نه وي بس پرېږده خو د قصه ختمه یو که چا بیا دا قصه راواغېستم زموږ پښتانه راغلي زموږ پښتانه راغلي اکثر د کلیو کې هلته خو د چا څه کار مار نه وي که نه نو اکثر بس دقه چې سهار کې دا ناشته ماشته وکړي راوځي نو بیا دقه قصې مسې چلي ها څنګه ایو تا طلاقه کړه چې اوس دې څه ووایي قصه ختمه شو دروازه وه بنده شو بله پرېږده به ښایسته طریقې سره دې ته به دشمنیانې نه جوړېږي زمونږ طلاق هم غټه قصه یي که نه زمونږ د پښتنو طلاق هغه هم غټه جاښه ده که طلاق یې ورکړو نو دا اوس د کس دوه نه دا د دوو خاندانونو دشمني ده دا به دشمني نو دغه کور والا به په دې طرف نه راځي دا کور والا به په هغه طرف نه راځي څه چل شوی ده ولې وایي طلاق یې ورکړي طلاق خو یو شرعي مسله ده حل دی وشو د دې نه بعد بیا به څه کېږي نو اوس که دا زنانه مثال کې د تره لور ده د ماما لور ده په خپلوانو کې نو دغه کور خو لاړ ټول او هغوی هم وایي زموږ جنۍ طلاقه کړې ده هغوی طرف نه قصه ختم دا دواړه جهالت خبرې دي دا دواړه د جهالت خبرې دي بله مسله دا یاده کړئ هم په دې آیت کې دریم طلاق ذکر هم دی څوک به را معلوم کړي ټول آیت نه یم دا کوم چې ما ترجمه وکړه دقه ځي کې دریم طلاق هم دی او تصریح باحسان د دویم طلاق نه بعد که اولنی طلاق بیا د دویم یا دې کې اشاره ده دغه طرف ته یو سړي یو طلاق ورکو دویم یې ورکو دریم طلاق یې ورکو د هغې نه بعد به یې څه کوي د انشاءالله په رڼو ایتونو کې راځي بله مسله دلته یاده کړئ ډېره اهمه درې طلاقه په یو ځای ورکول دا اختلافي مسله د علماو په منځ کې او بعض مسایل داسې چې جانبینو سره دلایلي خبري نو په دې کې څوک یو بل ته بدعتي یو بل ته جاهل دا نشي ویل اگر که خفه کېږو به نه د ډېر ادب سره یې وایم زمونږ دا کم علاقې چې دي او کم طرفونه چې دي هلته اکثرو مولیانو ته د اختلاف ادب نه دی معلوم د اختلاف ادب لکه زما اوس د یو عالم سره په یو مسله کې اختلاف دی د دلایل په بنا د تعصب نه تعصبه کې ادب بند نه کېږي تعصب دې شی چې زما مذهب د ده سره ته څه کې اوس یو سړي سره زما اختلاف دی د دلایل په بنیادو سره د دې اختلاف ده زما ورور دی زه دا ویم چې او د ده دا مسله چې بیان کړې ده کمزوري ده خو سړی زما ملګری دی زه دا ویم چې او مسله کمزوري ده خو که چېرته راپېښ شو زما طرف ته نو په سر یې کېنو او زه دا ویم چې دا مسله کمزوري ده دلیل ورسره کمزوري دی الله دې ورته عفو وکړي خو که چېرته په ما خدمت راواړو نو ځان ته قربان اختلاف خو راځي د ټولو خلکو علمونه او عقلونه خو یو شان نه دي یو عالم سره په یو مسله دلیل نه بل سره دلیل شته نو څوک ټوپک راوړي هلته خو دا قصه ده تقریر به پې ټول لګې ګمراه جاهله تر دې چې دا خلک دومره را ګرمول چې دغه جومات باندې ورشي د جومات د الله راولېږي داسې به کوم شوي دي والله دغه شان کوي صرف د څه د لاسه چې د سره په څو مسلو کې اختلاف دی کوشش دا دی چې اوس دا خلک را ګرم شي او کور د الله راولېږي او راولېږولي دي کورو د الله راولېږولي عوام چې کله کور د الله راولېږي که نه
نو په دې کې د دغه مولوي صاحب هم لاس دی بلکې زم چې ډېر لاس پکې ډاګه دی زما دا خبره غلطه ده که نه دا بل اختلاف مزه کوي دغه ډز ډوز والا د پښتنو په دې خټه کې او په دې وینه کې جذبات هغې ګلې شوي دي پالتو جذبات بعض جذبات ښیي موږ پالتو جذبات ووایو موږ که دشمني کوو زموږ څه حدود نشته او موږ که دوستي کوو د هغې هم څه حدود نشته زموږ سره څه قانون نه د دوستۍ شتي نه د دشمنۍ شتي وجه دا دی چې موږ د دین نه ځان نه دی خبر کړی که موږ د دین نه ځان خبر کړو صحیح نو د دوستۍ حدود به معلوم شي او د دشمنۍ حدود به معلوم شي او د اختلاف حدود به معلوم شي او دا مسله اختلافي ده علماو په منځ کې راجح قول دا دی خوازیه دلایل پې دي چې په یو ځای 3 طلاق دا نه واقع کېږي دا یو شمارلی کېږي لکه چې سړی ښځې دوی ته طلاق دا یو طلاق ته په 3 کاڼو طلاق دا یو طلاق د دلیل نه مخکې ته پې دا خبره ذکر کړم الله دلته وی رجعي طلاق څو پیرې دی 2 پیرې معنی دا چې منځ کې موقع شتي اولنی طلاق نه بعد موقع ده دا عدت دی که نه دویم طلاق نه بعد موقع ده رب العالمین حکیم بادشاه دی موقع پکې ایښودې ده او دا موقع ولې ایښودې ده که چېرته دا سړی یا دا ښځه په دې خپل کار باندې پښیمانه شي او واپس شي الله گنجایش پرې ایښودی دی اوس موږ رالږو موږ وایو چې نه جي د 3 طلاق ویلې به 3 واقع شو په یو ځای نو د دې موقعو سره به څه کوي دا کوم چې الله ورکړي دي او ختمه شوه یو سړی راولږي غوسه کوي زموږ د پښتنو خو دغه طلاق په 3 کاڼو طلاق بس پکې ډېر چې کم تکړه وي هغوی 100 پیرې طلاق کوي خبره ختمه نه یو خو موږ وایو چې حسابي که دا 3 حساب کو نو خبره څه شوه ختمه شوه گنجایش ده ښه دا عدت ته څه دپاره دی دا طلاق رجعي او طلاق باین به څه دپاره دي په شریعت کې ولې موږ هغه موقع ختموو په زوره چې کومه موقع الله رب العزت خپلو بندګانو له ورکړې ده نو په یو مجلس کې په یو ځای د یو طلاق نه زیات نه کېږي دا 3 خو پرېږده یو سړی وي چې ده ویلي چې ته 3 پیرې طلاق یې صحیح شو یو سړی راولګېدو ښځې ته وي ته په 10 کاڼو طلاق یې د څو پیرې طلاق شو نه د بل قول مطابق څو پیرې طلاق شو نه 3 پیرې دله موږ دا سوال کوو د 10 نه دي دا 3 ته څنګه راکوز کړو خو 10 ویلي دي تا څنګه 3 ته راکوز کړو چې دا 3 پیرې طلاق شو خو 10 ویلي دي 10 ویلي ته 3 ته څنګه راکوزې وی نه 3 نه زیات نه طلاق کېږي طلاق خو 3 نو څنګه 10 حساب نو موږ هم دقه شان وایو چې په یو ځای یو طلاق یي 3 10 100 زر دا خو نه کېږي او ګوره موږ چې د سهار ماښام دا ذکر کوو یا د مانځه نه بعد سبحان الله 33 پیرې وایو که نه یو سړی د مانځه نه بعد دا وایي سبحان الله 33 پیرې الحمدلله 33 پیرې الله اکبر 34 پیرې وشو اخو وي 33 پیرې یو شو 33 باندې چې کله دی وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله هر یو جدا جدا وویلی شي نو یو سړی ښځې ته وایي ته په 3 کاڼو طلاق کوي دا څنګه 3 حسابي هر طلاق جدا دی او هغې خپله موقع ده په کې به ګنجایش دی او په دې دلیل دی صرف د عقل خبره نه ده عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي او که صحیح روایت دی وایي چې كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې د ابو بکر په زمانه کې د عمر رضی الله عنه دور خلافت کې 2 کاله 3 طلاق په یو ځای به یو شمارلی کېدو ابو بکر او عمر نه مخکې رضی الله عنهما نه مخکې هغه وایي كان طلاق على عهد رسول الله د رسول الله وسلم زمانه یادوي بیا عمر رضی الله عنه کله چې هغه خلیفه شو 2 کاله تیر شو نو هغه دا وایي چې ان الناس قد استعجلوا في امر
د خلکو ډېر زیاتې شروع کړی بس طلاق او طلاق او طلاق او طلاق. نو هغه بیا دا یو اجتهادي فیصله وکړه چې دا خلک د دې طلاقونه بند شي. وی که چا درې په یو ځای ورکړو نو درې شو. دا د هغه اجتهادي مسله وه. اجتهادي کړه او خلیفه د مسلمانانو حاکم هغه اجتهاد کولی شي په یو مسله کې چې هغه ګوري فایده په دې کې ده که دې کې ده. خو نور که د رسول صلی الله علیه وسلم زمانې ته وګورو د هغه ځینې مسله دې سره روانه چې درې طلاقه یو حسابي. بل په دې کې یو بل دلیل واله. امام ابو داود، امام ابن ماجه، امام احمد دا روایت راوړی دی او په هغې کې دا دي چې رکانه راولګېدو خپله ښځه طلاق کړه، طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، په یو مجلس کې په یو ځای کې درې پیرې طلاق کړه. سخت غم کې و، راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې هغه ته کیف طلقتها، څنګه طلاق دې ورکړي؟ هغه طلقتها ثلاثا، درې مې ورکړي فی مجلس واحد، په یو ځای کې ویا. رسول صلی الله علیه وسلم فانما تلک واحده، دا یو طلاق دی، فرجعها ان شئت، که غواړې چې دې ښځې ته واپس شي او ځان ته یې واپس کړې نو واپس یې کړه. دا واضح دلیل دی. نو درې طلاقه په یو ځای یو حسابېږي. نور دا مسله تفصیلي ده خو دلته مونږ هسې خلاصه ذکر کړه. بله مسله دا یاده که اولنی طلاق او دویم طلاق چې کله ښځې ته ورکړی شي نو دا به د خاوند د کور نه نه وځي، د خاوند د کور نه به نه وځي. عدت به دا د خاوند په کور کې تیری. دا مسله قرآن کې ذکر ده، را به شي سورة الطلاق کې. دا به د خاوند د کور نه نه وځي. ورسره دا یاده که د عدت په دوران کې اولنی طلاق نه بعد او دویم طلاق نه بعد د عدت په دوران کې د ستوګنیزې او خرچه، خوراک څښاک، جوړه جامه د ذمهواري ګوره د خاوند ده، ځکه چې دا له د دغه خاوند په نکاح کې د مکمل وتې نه ده، عدت په دوران کې ده. شریعت ګوره هر څه کې حکمتونه، پرونو موږ بعض حکمتونه ذکر کړو. ولې الله رب العزت وایي چې دا ښځه به د کور نه نه وځي د طلاق نه بعد، د طلاق رجعي نه بعد؟ وجه دا ده چې الله وایي لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. سورة الطلاق کې به راشي وایي کیدای شي که څه لار را پیدا شي، کیدای شي څه لار را پیدا شي. لار داسې را پیدا کېږي یو سړی د ښځې له طلاق ورکړو او هغه درې حیضه عدت تیری یا درې میاشتې او د خاوند په دې کور کې دا اوړي راوړي د هغه مخې ته، هغه اوړي راوړي. په هغه ټیم کې دوی غوسه و، اوس یې چې دماغ ساړه شو، کیدای شي یو بل سره کیني، یو بل ته معافي وکړي، یو بل ته بخښنه وکړي، نشي کېدی. نو زمونږ طریقه کار خو زمونږ د پښتنو هغه دا دی، که طلاق یې ورکو نو د طلاق ورکولو نه مخکې هغې پیټۍ تړلي او چې پیټۍ تړلي نو بهر رور ولاړې، وروره ګاډی راوستی، پلار یې راغلی، راځه بس بس راځه. که په شریعت یې عمل کړی وی کېدای شي یو لار راوتی وي. اوس هغه سړی ښه غوسه شو. یوه. دویمه، تا ښځه د هغه د مخې نه بوتله، کېدای شي دې سره د هغه زړه نرم شوی وی، یا دوی د یو بل سره څه خبره اتره کولی، نو یو بل سره خبره اتره خو تا ګنجایش پرې نه ښه. خیال م دی چې په شریعت نه پوهېږي څومره لوی نقصان. بله بیا دا چې هلته بوته نو دی وایي چې موبایل باندې ګوره رابطه ونه شي، موبایل رابطه بنده شو، هر څه بند شو، اوس به څه چل کوو؟ خبره ختمه شو، خبره ختمه شو. ځکه چې سړی وایي زه نه واپس کېږم، ښځې ته هم زړه موړلی، ځکه چې هغې بیا هغه خاوند ونه لیدو، بیا د هغه مخې له ور نه راغی، په بچو باندې بد اثر وشو. نو چې په دین نه پوهېږي که نه نو دا ډګرې به خوري. او چې کله مونږ وایو دین یې زده کوي نو بعض نیم به پکې راپاسي چې لنډي صورتونه یې ما ته یاد دي، لنډي صورتونه. بعضو ته وایي دین یې زده کړه، د علم په مجالسو کې کښېنه، ترجمې ته مونږ کښېنو، استاد صاحب سره ترجمې ته کښېنو، استاد جي سره ماسوتن نه بعد 10 منټ. علم چې راته څوک وایي چې علم وکړه که نه، تا ته وایي صحیح طریقې باندې په دین ځان پوه کړه، هسې لب جب نه. او ما بعض لیدلی دي د علم مجالس چې ورته وایي، لکه
کلي کې جومات کې به 10 منټه 15 منټه بیاني او کله داسې هم کېږي هغه بیان چې کې غریب ځان له علم د هغه سره نه وي جومات وی راغلی دی او جومات کې خبره روانې جومات ته راغلی دی او جومات خبره کوي او کوم کس چې ولاړ دی غریب سره ځان له علم نشته بیا که چېرته یو ترجمه روانې بس یو روانه ترجمه ده اکثر پکې یو 15 یا 6 سپینګیري ناستي دا داسې ده که نه ده سپینګیري غریبانان ځان له په خپله دنیا کې یا پوهېږي نه مولوي صاحب دومره وضاحت نه کوي روانه ترجمه کې طلاق مرتان طلاق 2 پیري او تسريح وبيشه سپینګیري غریب په څه پوهېږي طلاق 2 پیري دا کم طلاق یادوي او څنګه چې په ښه طریقې سره پرېږده او په دې سره پرېږده که دا صحیح بیان شوی وی زموږ د پښتو په معاشره کې به دغه جهالت وی کوم چې اوس ما ذکر کو ترجمه خو شوې ده نه ده شوې ښه درسونه پکې هم شوي خو مسله واضحه نه ده بیان شوې یوه بله بعض مولیان الله دې ورته عفو وکړي هغوی دې ته هم ګوري چې دا معاشره په کومو خبرو خفه کېږي هغه بحث به نه کوي هغه نه چلي لکه اوس د پته لري چې پلانې صاحب ګلدا او خندا او خان کاکا او خان صاحب او ملک صاحب ناست دي هغوی په دې موضوع خفه کېږي د خور لور د عیسی د دې بحث به نه کوي نه دی به بس په دې باندې چې تیر شي لکه د میراث ایتونه شروع یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین هلک ته به برخه میلاویږي د 2 جنکو برخه امره لږ دلته ودرېږه دا ملک صاحب پې پوه وکړه دې څه مطلب دی دا استاد صاحب دا بل صاحب پوه وکړه نه چې د دوی نه ده خوښه که خوښه ده او که نه ده خوښه دا خو د الله دین دی نو کوتاهۍ هر طرف نه شوی دی که څنګه چې موږ پښتانه متل کوي وایي څه اوبه خړي دي څه میان ړانده دي یو قیسه اړي ته خړي ته ده مسلې وضاحت پکار دی طلاق رجعي نه بعد ښځه په کوم ځای کې اوسېږي خاوند په کور کې همیشه لپاره عدت په دوران کې خرچ خوراک به بچایي په خاوند باندې طلاق بعین نه بعد نه او خبره ختم شو بلکې هلته خو یره ده چې ګناه کې به واقع شي خیال دی شریعت په هر کار کې څنګه حکمتونه اوس په هغه طلاق کې ولې نه وایي چې دا ښځه دې پاتې شي عدت په دوران هلته واپسي نه کېږي داسې بلکې یره ده د دوی یو بل سره وخت تېر شوی دی کیدای شي بیا شیطان د دوی په منځ کې څه ورانې وکړي او دوی یو بل ته نږدې شي چې هغه ناروا دي الا دا مسله په صورت طلاق کې راځي که چېرته د زنانه په خېټه بچی او دې ته 3 طلاق ورکړی شوی نو د بچي د کېدو پورې خرچه چې د هغه په خاوند باندې خرچه په خاوند باندې دا مسلې ګرانې مسلې دي که نه اسانې دي نو 2 خبرې یادې کړئ یوه کله تاسو یو عالم وینئ که نه الله رب العزت په قرآن او حدیث پوه کړی نو پوه شي چې در الله توفیق ورکړی دی او توفیق نه بعد د ځان ستړی کړی دی داسې ګپ شپ نه دی ګوره دا دنیوي تعلیمونه نه دي او دنیوي کارونه دا ګوره ډېر اسان کار دی هېڅ غټه قصه نه ده زه کله ناکله د بعضو ملګرو ته غوسه هم شم یو دنیوي کار کوي لا زه په دې پوه نه یم زه دا اخر کم داسې ګران کار دی چې ته بې لا پوه نه یې دې باندې پوهېدل څه ګران دي لږ عقل استعمال کوه دقه کار دی ای که څه بدلېږي خو نه لکه اوس هسې مثال بل یو سړی د بجلۍ کار کوي یعنې لویه خبره به نه او نه به لویي خو ما دې ځان سره یو هفته 2 بوځي او زه دې سیسټم ته هسې ګورم چې دا کیسه څنګه روانه ده زه بیا په دې څنګه نه پوهېږم دا خو بیا زما په سر کې کاڼي پراته وي کاڼي به نه پراته چې زه پرې نه پوهېږم بیا دنیوي کار دی څه ګټه کیسه خو نه ده د دین مسلې دا اوس ګرانې خبرې دي د الله توفیق نه بعد محنت غواړي کوشش غواړي دا کم چې تاسو کوئ لیکئ دا دقه شان محنت غواړي او چې کله دې محنت وکړو د هغې نه مخکې الله توفیق درکړی نو الله یې درته څه کړي اسانه کړي تاسو ته اسانه نه کړه
پوه شوي پکې نه. اوس په دې مسلو باندې علماو کتابونه لیکلي ګټ ګټ، تاسو ته د هغې خلاصه بیان شوه، مختصر تاسو پې ورسېدې. دا مسلې تعلق د چا سره ساتي؟ ټولو سره. د یادول پکار دي، هر کور کې دا مسله راتلی شي، ځکه چې ښځه خاوند خو هر کور کې دي. ما خو تاسو ته وایي چې د کور اولنۍ خښته څه ده؟ اولنۍ خښته ستاسو که څه بلاک او خښتې ته سوچ لاړ اولنۍ خښتې د ښځې او د خاوند میلاوېدې دي. نو چې ښځه او خاوند شتي نو د دې مسلو د راتلو امکان شتي. ته به ځان پوه کړې د اول نه، نو ته به ژوند په رڼا کې تېری، هېڅ مشکل به درته نه. الله دې موږ په دین باندې پوه کړي. ښه، اوس بله مسله ورسره یاده کوي، هغه دا یو سړی د اولنۍ طلاق یې ورکو، دویم یې ورکو، عدت کې موقع شتي چې دی دا ښځه راواپس کړي او راواپس یې نه کړه، بس یې زما ورسره نه لایقي، عدت تېر شو، کیسه ختمه شوه. ها، اوس نکاح خو ختم شو، خو دی دا ښځه بیا هم راواپس کولی شي، ځکه چې طلاق یې رجعي دی، اولنۍ دی او دویم دی. خو راواپس کوي به اوس داسې نه، اوس به دی د سر نه بله نکاح تړي، پای کې به مهري، پای کې به ګواهاني، لکه څنګه چې ده په اوله ورځ اولنۍ نکاح کوله. ورسېدی پکې نه، دا تپوس ډېر خلک کوي که عدت تېر شي. لکه یو سړی دی ښځه یې طلاق کړه، اولنۍ طلاق ته یا دویم دی، او په هغې باندې کال تېر شو، او بیا راغې تا نه یې تپوس وکړو چې مفتي صاحب، او تا ته یې مفتي ووایي ځکه چې درسونو کې ناست پاسې، بد خو به نه وایي که نه ښه وایي. صحیح هسې دا یو مسله بله راله، صحیح وایي که غلط وایي؟ ولې غلط وایي؟ په معمولي ناسته باندې څوک مفتي کېږي نه، خو زموږ داسې ماحول جوړ دی که وی نه وي نو دی ځان له جاښه وکته، ځکه چې زه به درسونو کې هم کېدم، ګیره مې هم پرېښودې ده، پنسې مې د ګیټو نه برې دي، مسواک را سره 2 ګزه جیب کې پروت دی، او ما ته مفتي صاحب نه وایي. دې ظالم ته وګوره، تا پسې یو کس راغی تا ته دا وایي چې مفتي صاحب زما ښځې له ما طلاق ورکړي دي، دویم طلاق او یو کال وشو، دا اوس زه راواپس کولی شم او که نه؟ راواپس کولی شي په نوي نکاح. ولې نوي نکاح؟ هلته خو ته په دې مفتي ټکي خوشحاله شوې، خو د مفتي ټکي بیا وځیني. ولې نوي نکاح؟ بارک الله فیک. هغه کومه موقع چې الله دره ورکړې وه د زنانه مجانن راواپس کول، لکه فري راواپس کولو، هغه موقع کې ده نه ده راواپس کړې. بس صحیح دی چې هغه موقع کې تا نه ده راواپس کړې، نو اوس چې ته ده راواپس کړې بله نکاح به کړې. ورسېدی پکې نه؟ ښه، بل سوال وکړم. یو سړی دی ښځې سره نکاح وکړه، او ښځه لا رخصت شوې نه ده، د پلار د کور نه راغلې نه ده، او ده طلاقه کړه، څومره عدت به تېروي؟ عدت پې نشته. او دا مسله یاده کړئ، د دې ټلیفونونو دا رابطې نه دي نن سبا، دې هر څه تباه برباد کړو. زما خواله ګوره ډېرې دا مسلې راځي، زه ځان له به سوچ کې اچولی، نه وي لا راوستې نه ده خو ما طلاقه کړه. ولې؟ د هغې غټه وجه هغه په ټلیفون باندې رابطې دي، رابطې کوي دوی په موبایلو باندې، ویډیوګانې، تصویران، یو شی بل شی، یو شی بل شی. دې کې د دې جنۍ څه خبرې د هلک ته معلومې شي، یا د دې هلک څه خبرې د جنۍ ته معلومې شي، یا د یو بل نه زړه موړ شي، ځکه چې اوږدې اوږدې خبرې دي او زړه یې موړ وي، ته طلاق کوي. نو بعض راشي ما ته وایي ولې حرام دي څه؟ هر ځای کې سړی ګرم ګرم کېږي نه چې ولې حرام دي څه. کله ناکله یو کار روایي، خو نه کول یې غوره وي، حالاتو ته سړی ګوري. دا اوس یو سړی دی ورته پته ده چې نږدې ورځو کې زما واده دی، واده مطلب که جنۍ رخصت کېږي کور ته راځي، او دی دوا سلام یې وکړو، حال احوال یې وتپوسو، صحیح ده. اوس سړی واده ته لا پته نه شي چې 5 کاله پراته دي که 6 دي او که 7 دي او که 10 دي، په ریډار کې خبره د سره له راځي ده، او د رابطې شروع کړي دي، او زه به مړ شم، هغه وایي زه به مړه شم،
او دا به څه کي او دا به کي او شعر و شاعري او سټیټس او کیسې روانې اخري اکثر انجام د هغې دی وایي ما خو طلاق کړه نو په دې کې عدت شتي عدت نشتی ځکه چې دوی جدا شوي نه دي یو ځای شوي نه دي مسلې څنګه چې ښځه نه واپس کېږي څنګه واپس کېږي وایي چې زه نه واپس کېږم طلاق یې ورکړي الله وی کنی چې را واپس کې په ښه طریقې سره ونه اوري ورته الله وی را واپس یې که ښه طریقه دا ده چې دوی راځي مونږ کیسه وې د زلیخې ختمه کړه او دی اوس تپوس کوي چې دا سړی و که دا ښځه وه چې درې په یو ځای درې نه واقع کېږي نو دوه څنګه په یو ځای دوه واقع کېږي هم یو ځای اجتهاد الحديث والقرآن موجود في اجتهاد كديش وكان سوري اجتهاد ممكن لك عمر رضي الله عنه بياخذوا من المقلدين نشو ياخذوا من التقليد او قتل دليل سنة عمر رضي الله عنه لقوا باجتهاد ده القرآن موجود في حديث تصرف او باجتهاد بياخذوا مقلدين نشو من غير مقلدين وكم ده ورسېدم اول دا خبره ده که عمر رضی الله عنه د امت څخه عام مولا نه دی وجه دا ده رسول صلی الله علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين زما لار راونیسئ او د خلفاء راشدین لار راونیسئ د عمر رضی الله عنه عمل تابعداري کیدی شي په دې چې هغه په خلفاء راشدین کې او رسول صلی الله المهدیین هغه خلفاء چې هغه هدایت یافته دي په هر څه کې کله اجتهاد د یو عام عالمي خو دا م یاده ساتئ دا مسله چې کله عالم اجتهاد کوي که نه نو دی داسې یو غر بل غر نه ولي خپل کوشش کوي دلایلو کې سوچ کوي دا اجتهاد چې څومره علما هم د دې امت کوي که نه نو هغوی داسې د هسې نښه نه ولي چې یاره چې په کوم طرف خبره لاړه ځان ته مخې ته قرآن کې دي حدیث کې دي بیا دغې مسلې د حل دپاره کوشش کوي اجتهاد کوشش ته وایي نو کله دی په دې اجتهاد کې صحیح ځای ته ورسي او کله دی په دې اجتهاد کې صحیح ځای ته ونه رسي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي په هر حال کې دته اجر میلاویږي که اجتهاد یې صحیح ځای ته ورسېدو بیا ول الله دوه اجره ورکوي یو دا کوشش یو دا چې حق ته ورسېد او که اجتهاد حق ته ونه رسېد نو بیا د دې کوشش اجر ورته میلاویږي او دا چې حق ته ونه رسېدو الله یې په دې نه رانیسي نو د عمر رضی الله عنه اجتهاد او د عام علماو په اجتهاد کې فرق دی دلته به څوک دا نه وایي چې دا خو چې بس موږ مقلدین شو د صحابه کرامو په منځ کې په ډېرو مسلو کې داسې اختلاف راغلی دی خو خصوصا بیا د خلفای راشدینو مسله د ځانه لکه اوس عثمان رضی الله عنه د جمعې د منځه دپاره د دویم اذان اضافه کړی دی چې اوس په عامه دنیا کې کیږي دا د رسول صلی په زمانه کې نه دا د ابوبکر صدیق په زمانه کې نه دا د عمر په زمانه کې نه دا د عثمان په زمانه کې رضی الله عنه اوس به یو سړی څه وایي چې دا خو موږ مقلدین شو ځکه چې د عثمان رضی الله په اجتهاد پسې زه ستا مطلب نه ګوره اعتراض نه دی زه تا پوه کومه که نه تا اوس سوال اوس تا صحیح وکړو اول تا د اجتهاد خبره ذکر کوي چې دا خو اجتهاد شو موږ مقلدین شو که چاته دلیل ورسي او دې د دلایلو په رڼا کې کمزوري دي او که هغه صحیح دلایل دي کله دلایل کمزوري یا د یو عالم په قول باندې یو سړي اعتماد وکړو د عوامو سره دومره علم نشتی چې هر سړی د خپل لټون وکړي او د یو عالم په قول باندې عمل وکړو دا وایي چې 3 طلاقه 3 دي دی خو نه ګناهګارېږي په دې باندې
ځکه چې د چې خپل کوم وس و هغه وکړو. اوس ته دا چې د یو عالم نه یې تپوس وکړو، د هغه نه یې تپوس وکړو په دې د هغه ته دلایل هم په دې دي. عمر رضی الله فتوا هم دا ده، بلکې دا مسله ده چې د امت اکثر علماو دا فتوا ده چې 3 طلاقه 3 واقع کېږي. دا د امت اکثر علماو فتوا ده. نو که چېرته یو عام سړی د عالم خبره جدا ده، که چېرته یو عام سړی د یو عالم فتوا واوري او د هغه نه دلایل واوري او بس وایي چې یاره د ده دلایل صحیح ښکاري او دا زمونږ عالم دی او تقوادار هم دی د الله نه هم یېرېږي او په دې عمل وکړو، نه ګناهګاري. الا دا چې کله ورته پته وي چې زمونږ د دې عالم سره دلیل نشتی، یا ښه ورته پته دی چې بل طرف ته دلایل شتي، بل طرف ته عالم لګیا دی خبره بیانوي، خو دا زمونږ خپل مولا دی، دا زمونږ مذهب والا دی، تعصب کوي، د تعصب په بنیاد روان دی، دی بیا ګناهګارېږي. خو چې تعصب په بنیاد نه وي، د تعصب په بنیاد نه وي او د دلایلو نه متاثره او صرف یا صرف دغه یو عالم اورېدلی بل یې اورېدلی نه نو دی نه ګناهګارېږي په دې باندې. لکه اوس زمونږ د دې خلکو مسله واله خبره کم ځای نه کم ځای ته لاړه، هسې زمونږ د دې خلکو مسله واله زمونږ د پښتنو خبره به وکړو. اکثر پښتانه چې کم دي د پخوا اوس خلکو سره علم زیات شو، هغوی د علماو نه کومې خبرې اورېدلې په هغې عمل کوو، دا به ګناهګار وو. او خپل کوشش دا و چې کلي کې کوم ملا دی عالم دی د هغه نه مسله اورېدلې، صحیح ده که نه ده؟ او په هغې باندې لګیا دي او ګمان یې دا دی چې د دې مولوي صاحب سره په دې خبره دلیل شتي او دی پوهه دی او په هغې لګیا دی روان دي. الله نه امید دا دی چې دا خلک ګناهګار نه دي. که دلیل ورته ورسېدو او بل عالم ورته بیان وکړو ده وایي چې نه من خو خپله لار رانیولې ده، بیا به ګناهګاري. بله مسله دا یاده کوي، شرعي طلاق چې کوم ته سني طلاق ویلی کېږي د هغې طریقه دا ده کې یو څو خبرې لازم دي چې صحیح طلاق څوک ورکول غواړي. هغه دا دی، اولنۍ خبره دا ده چې یو طلاق په یو ځای یو طلاق به ورکوي. بله مسله هغه دا ده چې زنانه به د حیض نه پاکوي او صحیح قول مطابق د حیض په دوران کې طلاق نه واقع کېږي، زنانه به د ماهوارۍ نه پاکوي. درېیمه دا چې د زنانه ماهواري ختمه شوي دا پاکه شوي او د سړي ورسره کوروالی نه یې کړی. دا 3 خبرې پکې دي. نو دا شرعي طلاق دی، سني صحیح طلاق دا دی. یو چې دا طلاق به یو وي، دویم حیض کې به نه زنانه، دریم په داسې طهر کې به وي چې خاوند او ښځې به نزدېکت لا نه یې کړی. اوس یو سړی دې کې ماته ویلی شي چې دې کې څه حکمت دی، شریعت ولې دا خبره ذکر کړې؟ وجه دا ده، ګوره چې کله یو زنانه پاکوي د ماهوارۍ نه او خاوند ورسره تعلق قایم کو، نو دا خاوند موړ شو، دی څه شو؟ موړ شو. نو کیدی شي دله طلاق په دې ورکړی ځکه داسې موړ شوی دی. خو که اوس دا ښځه مثال کې بیماري پرې راغله او بیا پاکه شوه او خاوند ورته لا نزدېکت نه دی کړی، یعنې ښه زړی ورته کېږي او د ښځې ورته هم زړه کېږي ځکه چې یو ځای شوي نه دي او بیا هم دا سړی طلاق ورکوي، نو ښه مسله بیا غټه ده. ورسېدې تاسو به دې خبره کړې. د حیض په دوران کې ولې طلاق مه ورکوه؟ ځکه چې یوه کله زنانه په حیض کې که نه نو کیدی شي د سړي ته کرکه شي، کیدی شي د سړي ته کرکه شي. بله دې سره عدت ګډوډ شو، لکه اوس یو سړی راوري خپلې ښځې له طلاق ورکړو په حیض کې، نو اوس د عدت شمار ګډوډ شو، هلته عدت 3 حیضه دی، نو دا به پکې حسابوي او که نه به حسابوي؟ که دی پکې حساب کو نو ټول خو بیا 4 حیضه شو، که دی تلر کو نو دا 3 حیضه به کمې وي، د دې سره به کې دې نه علاوه به نو ټول حساب څه شو؟ هغه ګډوډ شو. نو دا پکې بله مسله هغه یاده کړئ. اوس خبره د خلع الله رب العزت ذکر کوي، ولا يحل لكم او جایز نه دي ستاسو دپاره ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا چې واخلئ د هغه مال نه چې تاسو ورکړی دی هغوی ته څه شی، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله مگر که یریږي ښځه او خاوند چې وبه نه درې پولې د الله،
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله نو کچری تاسو یریدی چې وبنه درې دا دواړه پولې د الله فلا جناح علیهما نو نشتی گناه په دې دواړو فیما افتدت به په هغه مال کې چې په بدله کې ورکړي ښځه هغه خاوند لره تلک حدود الله دغه پولې د الله دي فلا تعتدوها نو مه تېرېږئ د دې نه ومن يتعد حدود الله او څوک چې تېر شي د پولو د الله نه فأولئك هم الظالمون نو هم دغه کسان ظالمان دي. دلته اوس د خلع مسله ده ترجمه وشوه وضاحت لازم دی. ولا يحل لكم او ندی جایز تاسو لره چې تاسو والی هغه څه چې د ښځې له مور کړي دي ښځې له څه شی ورکړي مهر دې نه دا مسله ثابته شوه چې ښځه به تنګی نه لکه یو مثال راولګي ښځه تنګی او دا مسله سورة النساء کې تفصیلا راشي چې دا ښځه ما نه په خپله طلاق وغواړي نو دا مهر به ما ته پاتې شي دا به خلع وغواړي خلع کې خو به خاوند ته مهر واپس ورکړي الله وایي دا نه دي جایز تاسو چې هسې تنګوئ دغه به ترې نارې بله دا مسله ثابته شوه چې کوم مهر چې ته هغې له ورکړی دا د هغې شو بعض وایي زه خیر دی لس تورې سونه ورته ولیکاسم کور ته بیا راځي مطلب دی چې زموږ ملکیت ته راځي نه ستا ملکیت ته نه راځي دا د دې ښځې مال دی او چې هغه ورسره څه کوي کولی شي الا ان یخافا مګر که دا دواړه ویریږي دواړه څوک دي یریږي په دې چې یاره موږ د الله د پولو خیال نشو ساتلی معنی دا چې پولې د الله دا دي چې ښځه به د خاوند حق ادا کوي او خاوند به د ښځې او دوی یریږي چې موږ د دې پولو خیال نشو ساتلی یعنې زموږ ژوند نه تېرېږي فإن خفتم نو که تاسو ویرېدئ الا یقیما حدود الله چې دا دواړه د الله د حدودو خیال نشي ساتلی فلا جناح علیهما نو نشتی ګناه په دواړو باندې فیما افتدت به په هغه مال ورکولو کې چې ښځه ورکوي خاوند لره او په خاوند ګناه نشتی چې خاوند یې اړي وضاحت داسې شو دا د خلع مسله شوه که طلاق کې خو خاوند چې دی هغه مهر به ټول ورکوي خلع کې ښځه به څه ورکوي چې خاوند ما ازاده کړي دلته دا مسله اوس بیانېږي یو څو مسلې به د خلعې هغه بیان کړو کله د ښځې او د خاوند ګزاره نه کېږي خو خاوند د طرف نه څه مشکل نه وي هغه وایي زه برابر یم مشکل ښځې ته وي څومره ښایسته دین دی داسې نه دي ویلې ښځې ته چې که ته ژوند تېرولی هم نه شي ستا خاوند ظالم دی حقوق نشي ادا کولی بیا به هم ته صبر کوې که صبر کولی شي ډېره ښکلې خبره ده خو صبر که نشي کولی نو بیا به مشرانو له پکار چې فیصله داسې وکړي او په دې آیت کې دي چې مشران به دا فیصله مشران به کښېني سړی وایي دلته خو دا نشته نو دا چې علم او پوهه د الله په کتاب د سړي په ټول خبرو به پوه شي ګوره دې آیت ته ګوره الله وایي الا ان یخافا الا یقیما حدود الله که چېرته دا دواړه ویرېدو چې د الله حدودو خیال د الله د حدودو خیال نشي ساتلی فإن خفتم نو که تاسو ویرېدئ چې دا دواړه د الله د حدودو خیال نشي ساتلی فإن خفتم نو که چېرته تاسو ویرېدئ دا هغه مشرانو ته خطاب دی جوړ جاړي دپاره چې ناست دي ثابته شوه دي دلته که نه ځکه که چېرته ښځې او خاوند ته خطاب وی نو بیا به دواړو ته ویلو که تاسو ویرېدئ یعنې ستاسو خپل منځ کې مسله ده نه فإن خفتم که تاسو جمع ده نو تاسو دا جمع څوک دي دا هغه جرګې والی چې کوم ناست دي مشران چې کوم راغلي دې خاندان د هغه خاندان او دې مشرانو ته هم پته ولګېده چې یاره سلار نه راوځي نو بیا صحیح ده که دا ښځه څه ورکوي دې دپاره چې دا خاوند مې ازاده کړي د الله وایي دې کې څه ګناه خو نشته دې ته خلع وایي ښځه ده خاوند سره ژوند نشي تېرولی د خاوند نه ورته ضرر دی خاوند ظالم دی خاوند حق نه ادا کوي نو دا مطالبه د طلاقو د خلع کولی شي خو هغې کې شرط دا دی شرط پکې دا دی
چې د دې ښځې عذر به شرعي عذر وي. ځکه که دا شرط یې ترې لرې کو نو بیا خو دا دی چې بس هره ښځه به راځي وبه چې زه د خاوند نه ځان جدا کو. یو ښځه راله په یو قاضي پسې، حاکم پسې، عالم پسې، مشر پسې، او دی وایي چې زه د خاوند نه نوره جدا کېږم، بس خلع غواړم. ولې؟ بس هغه دا چې هغه د ما جو مارکیټ ته اکثر نه پرېږدي، دا اوس عذر نه دی. یا بل داسې واهي او کمزوره عذر بیانوي، ښځه راله او دی وایي چې د خاوند نه جدا کېږم. ولې؟ دی ډېر ظلم کوي ما سره، په مخه وهل ټکول او کنځلې او بدې ردي، او نه زما حق ادا کوي، او د بچو په مخ کې بې عزتي کول، او د بچو سره هم دغه چل، زما نوره ګزاره نه کوي. معلومات وشو چې دا ښځه رښتیا وایي که نه؟ ویره وایي رښتیا وایي، داسې ده، د دې حق ته چې د دې ازاده شي. یا یو ښځه راله مطالبه یې وکړه زه دې سړي نه جدا کېږم. ولې؟ وایي دی زما چې کوم د ښځې حق دی، کوم چې جنسي حق دی، هغه زما نشي پوره کولی، د دې ښځې حق دی. یا یو ښځه راله مطالبه یې وکړه، ولې؟ وایي د ده بچي نه کېږي او زه بچي غواړم. د دې حق دی که نه دی؟ د دې حق دی. نو بیا دا سړی ورته وایي چې صحیح ده، ما له زما مهر پوره واپس راکړه چې ما درکړه، هم صحیح ده. که وایي چې نصب برخه راکړه، هم صحیح ده. بلکې تحقیقي قول خدا دی که دا سړی په دې راضي شي چې هېڅ هم مه راکوه، ما زیاده کړې، نو بیا هم صحیح ده. او دلته یو نصیحت په منځ کې وړي کوونته کې هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده، امام احمد راوړی دی او په صحیح مسلم کې هم دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي که یو سړي د خپلې ښځې یو خوی بدي شي که نه، نو بل به یې خوښ شي. نو تاسو یو خوی ته مه ګورئ، رسول صلی الله علیه وسلم وایي. کله ګورئ د دې انسانانو عجیبه طبیعت دی، یو سړي کې به یو عیب وي او سل به پکې ښه صفات وي، دی به هغه سل پرېږدي، یو عیب پورې بنښتی. یو ښځه ده هغه څه کمې موږ وایو یو ښځه ده ښایسته نه ده، عیب دی. د چې ښځه ښایسته نه وي دا څه دی؟ عیب دی. الا دا اوس یو سړي ته خپله بدرنګه ښایسته ښکاري، جدا مسله ده، خو نور دا عیب دی. خو چې دی دې ښځې ته وګورئ دا ښځه دینداره ده، او د ده د مور پلار خیال ساتي، د ده د بچو خیال ساتي، د ده د عزت خیال ساتي، د ده حاجت پوره کولی شي، د ده د کور حفاظت کوي، د ده د عزت او د هر څه خیال ساتي ښه پوره. نو صحیح شو که نه؟ یو خبره وله ته پټه که. یا یو ښځه د مثال کې هغه بل څه عیب پکې دی، خبره به اوږده شي که مثال نه ورکړو. دغه شان ښځو له پکار ده که خاوند کې څه عیب ویني نو د خاوند په هغه ښو صفاتو کې دې دغه عیب پټ کړي. بلکې زه خو دا یم د عام قانون دی، عام دا مونږ چې د یو بل سره ژوند تېرو که نه، نو که چېرته ته ما کې عیب وینې او زه تا کې عیب وینم، نو دا خپل عیبونه به په هغه ښو صفاتو کې پټ کړو. لکه اوس زمونږ یو ملګری دی او که یو کار یې وکړو ښه کار نه کوي، د ده د نیکیانو او د ښه صفاتو په هغه دریاب کې به دا یو ډوبه نه شي؟ دا موږ دلته وایو ډوبېږي. موږ خو بیا که یو ذکر کوو هر څه په سیند له وشي، هر څه 40 کاله 50 کاله کې یو ځای پاتې کېږي، هر څه لاړو راوي. اوس به یو خبره موږ ذکر کوو، دا اوس طریقه نه شو. او د الله طریقې ته خیال دی د قیامت په ورځ نیکیانې او بدیانې چې برابر شي دا سړی بیا هم جنت ته ځي. نیکیانې او بدیانې چې برابر شي، برابر دی جنت ته ځي. نو دا نصیحت پکې یاد ساتئ. نو اسلام په داسې حال کې دا وایي چې که دا ښځه څه ورکوي د ځان د ازادولو دپاره، عذر شرعي دی او سړی چې دغه والي او ازادوي، نو ازادولی شي که نه شي؟ ازادولی شي. او په دې ښځه هم څه ګناه نشتي او په دې سړي هم نشتي. اولنۍ خلع چې شوې ده په اسلام کې، دا ته قصه ذکر کړم. اولنۍ خلع چې په اسلام کې شوې ده، صحیح بخاري کې دا روایت ته امام ابن ماجه هم راوړی. عبدالله ابن عباس وایي چې اولنۍ خلع چې په اسلام کې شوې ده
هغه د عبدالله ابن عبدالله ابن ابی د خور. عبدالله ابن ابی ابن سلول خو پیژنې منافقانو مشر چې کوم د هغه زوی و عبدالله، هغه صحابي و عبدالله ابن عبدالله، عبدالله د عبدالله زوی، نو د ده خور وه. معنی دی چې عبدالله ابن ابی ابن سلول څه وه؟ لور وه. هغه په رسول الله وسلم پسې راله او د دې نوم و جمیله. دا په رسول الله وسلم پسې راله یا رسول الله زما د خاوند سر او زما سر په یو بالغ نه جمع کېږي. دې څه مطلب دی؟ بالغ وړوکی دی، نه ژوند نشو تېرولی. دا فصاحت او بلاغت دی. خبرو اندازي کم سړی پښتو ژبه کې مهارت لري هغه خپله خبره ډېره په ناشنا طریقې سره کولی شي. وایي زما او د هغه سر په یو بالغ نه راځي. ابا سوچ بالغ به وړوکی معنی دی زموږ یو بسري ژوند نه تېرېږي. دې نه بلې مسلې ته هم اشاره شو چې د ښځې او خاوند دومره مضبوطه رشته ده چې د دواړو سر په یو بالغ پروت وي. وایي نه کېږي. ولې؟ وی دی چې کله زه وینم او نورو سړو سره رواني نو په ټولو کې چیت دی او د رنګ نم تور دی او ښایست ول الله نه دی ورکړی، بس زما سره ته بلکل پرېوتی نه دی ورسېدی. او یا رسول الله په اسلام کې مې ناشکري بدي شي. الله زه د ناشکرۍ نه منع کړی یم او مسلمان یم. اوس دا ناشکري رانه کېږي نه ځکه چې خاوند را سره دی او زړه زما انسان دی ګوره کله زړه ته څوک کوز نه شي. زړه ته نه دی کوز شوی نه کېږي. نو چې زه ورسره ژوند تېروم نو مخکې ګناهګارېږم. څومره هوښیاره ښځه ده که ژوند تېروم مخکې ګناهګارېږم ځکه چې کېدی شي زما د لاس نه داسې څه وشي چې هغه د هغه د مقام او شان مناسب نه وي. کېدی شي زما د خولې نه داسې څه ټکې وځي چې هغه پرې خفه شي. نو ښه دا ده چې د اوس نه دا رشته ختمه شي نو د ده بېعزتي به ونه شي. هوښیاره ښځه ده. د خاوند حق ورته دومره سوچ دی چې زه به ورسره داسې ژوند تېر کړم خو ناشکري به رانه کېږي او زما نه ده خوښه چې په اسلام کې زه یم او زه ناشکري کوم. رسول الله وسلم ته بیا ووي رسول الله وسلم ورته څنګه وي یا رسول الله اخلاقو کې عیب نشتی، په دین کې عیب نشتی، ښه دینداره دی بس نه مې دی خوښ نه مې لګي ورسره. نو رسول الله وسلم خاوند ته ول ووي تا دې له مهر خاوند ورته راوغوښتو خاوند ورته راوغوښتو دی خو راشه چې راغی ویل ستا دا ښځه راغلې ده وایي چې زما او د ده سر په یو بالغ نشي جمع کېدی. نو هغه وایي یا رسول الله زما خو خوښه ده. هغه ښځې وایي زما نه دی خوښه. ګوره شریعت تنګول نه غواړي څوک لازم زنځیر ورته واچوي چې نه نه کې ژوند نه تېرېږي. نو رسول الله وسلم ورته وایي اوس ته څه هغه وایي لقد امهرتها حدیقه ملیء بالنخل. یا رسول الله ما ګوره دې له مهر کې یو غټ باغ ورکړی دی چې هغه د دې کجورو د دې ونو نه ډک و یعنې ښه جایداد یې وله ورکړی. رسول الله وسلم ورته وایي اتردین علیه حدیقته دا باغ ولې واپس ورکولی شي؟ هغه ورته یو. رسول الله وسلم ورته وایي خذ الحدیقه وطلقها دغه باغ ته وله او طلاق یې کړه. دا اولنۍ خلع په اسلام کې شوې ده. دا باغ ته واله طلاق یې کړه. دې ځکه به ګوره پښتو که څوک سنډۍ را سنډۍ نو چې ما لی راکړي زه به د پیزار پاک کړم. دا د شریعت مسله روانه ده او ژوند هم دا دی نه تېرېږي ژوند ولاړ دی. څه وکړو دغه شانې پرېږدو یو حل خو راویسته غواړي که نه. اوس به له دې نه بعد دا ښځه ځان له مخه وشړي او دې سړي ته به هم الله داسې زنانه ورکړي چې د ده سره به ژوند ښه تېرېږي. ښه او دا یاده کوي بعضو روایتونو مطابق دا خاونې چې دی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه دی دا د هغه بیبي ده.
او غټ صحابي او بیا د دې زنانه سره وروسته چې دی نو حنظله واده کړی و. حنظله هغه د احد په ورځ چې شهید شوی و، ملایکو چې ورله غسل ورکړی هغه د دې سره واده کړی و. د دې سره واده کړی و د عبدالله بن ابی ابن سلول د لور سره. یو بله قصه پکې مواله ده. یو زنانه د حبیبه بنت سهل الانصاریه رضی الله عنها. دې حبیبي د خاوند راولګېد او دا یو ورځ یې ووهله خو داسې ووهله چې هډوکي وله بدن کې مات کړو او هغه په خاوند پسې هم ورله 3 پیرې عفوا په پلار پسې ورته وایي زما دا خاوند ما وایي او کنځلې کوي او بدې ردې راته وایي. هغه ورته وایي زه خیر دی زه ګزاره کوم ستا خاوند ژوند نه تېرېدو کله ناکله دا ژوند بلکل ودرېږي. نو هغه په رسول الله وسلم پسې ورله. رسول الله وسلم ته یې ټوله کیسه وکړه. وایي دا ځای راله والی دا ځای راله والی ټول تفصیل یې ورته ذکر کړو. تعجب خبره هغه دا ده الله اکبر. او دا کیسه امام ابو داود راوړې ده. دا هم د ثابت ابن قیس ښځه ده. کوم نه چې دې بلې ښځې خوله اخیستې وه چې موږ یې قصه ذکر کړه دا هم د هغه ښځه ده. او ځکه داسې امام ابن حجر رحمه الله وی د ثابت ابن قیس دا کومې قصې چې د هغه نه دوو بیبیانو خوله اخیستې وه وی دا جدا جدا قصې دي او که ثابتې دي. نو رسول الله وسلم ثابت ابن قیس راووت وی ته راشه. چې راغی نو رسول الله وسلم ورته ډایري کوي ځکه چې هغې خو ته هر څه وښوو چې دا ځای راله والی دا ځای راله والی دا ځای ګزاره نه کړي. په دې ټیم کې پکې رسول وسلم بیا ځکه چې دلایل هر څه ښکاره شو ډایري کې ورته ویې خذ بعض مالها وفارقها څه مال واله ښځه پرېږده. هغه ویې رسول الله فإني أصدقتها حدیقتین دې له ګوره ما 2 باغونه ورکړي په مهر کې. هغه بلې له 1 باغ ورکړی دې له 2 ورکړي دي. بیا ورته وی یا رسول الله والذي بعثك بالحق نبیا په هغه الله مې د قسم چې ته پیغمبر رالیږلی د ځمکې په دې مخ باندې که زما څوک ډېر خوښ دی هغه ته یې د هغې نه بعد مې بیا دا ښځه غواړم. خو کله انسان داسې شي چې بس لکه سره دی چې محبت او بیا دومره وهل او ټکول انسان دی کمزوری دی. رسول وسلم ورته ویي ما تقولین اوس څه وی ښځې ته یې ویلی وي حبیبې ته هغوی دی رښتیا وایي تا سره محبت دی دا هم رښتیا وایي ستا نه بعد ما سره محبت دی دا هم رښتیا وایي خو زما بدي شي فلا انا ولا هو زما د ده ژوند نه تېرېږي وایي ګزاره نه کېږي. نو رسول سلم ورته خذهما وفارقها دغه دواړه باغونه ترې واله او دا جدا که بس ته ازاده که هغه ازاده کړه. کله د مسلې حل دی ځکه شریعت د خلعې مسله هغه ذکر کړې ده. بیا د هغې نه بعد الله رب العزت دا خبره کړې ده چې تلک حدود الله دا پولې د الله دي یعنی دا حکمونه چې کوم بیان شو دا پولې د الله دي فلا تعتدوها په دې پولو نه به تېرېږئ نه یعنی د دې احکامو خلاف ورزي به نه کوئ. هغه نه د خواهش پرستۍ کې نه د دا چې د پښتو نوم یادی یا معاشره یادی نه کوم حدود چې د الله دي حدود د الله دي او څوک چې د الله د حدودو نه اوړي او تېرېږي نو دا خلک الله وایي څه دي ظالمان دي. اوس د 3 طلاق خبره کېږي. فإن طلقها نو که چېرته طلاق یې ورکو ښځې ته 3 طلاق فلا تحل له من بعد نو حلال نه ده دا ښځه د لره وروستو د دې نه حتی تنکح زوجا غیره تر دې چې نکاح وکړي د بل خاوند سره. فإن طلقها نو که چېرته طلاق ورکړي هغه 2م خاوند دې ته فلا جناح علیهما نو نشتی ګناه په دې دواړو ان یتراجعا
چې یو بل ته واپس شي ان ظنا ان یقیما حدود الله که د دواړو ګمانو چې پابندي به کوي د پولو د الله وتلك حدود الله او دا پولې د الله دي يبينها لقوم يعلمون چې بیانې دغه قوم د پاره چې پوهیږي که دریم طلاق ورکو نو بیا دا ښځه همیشه د پاره به د بنده شو الا چې د دې په مرضۍ او د دې د مشرانو په مرضۍ د دې چې کوم اولیاء امور دي پلار دی رور دی تره دی د هغوی په مرضۍ دا یو بل میړه ته واده شوه بیا څه وخت بعد د هغه سره څه خبره اتر راغله هغه په خپله مرضۍ دا طلاقه کړه اوس د دې نه بعد د هغه زوړ خاوند ته راواپس کیدی شي د هغه دپاره دا حلاله شو خو دا یاده که چې قصدن عمدن داسې کوي لکه یو سړي خپله ښځه طلاقه کړه په دریم طلاق سره او بیا یې روانه کړې ده به بل چا پسې بوځي چې هغه اوس دې سره لږ سات سملي او بیا ځان ته راواپس کومه رسول وسلم په دواړو لعنت ویلی دی لعنت په دې سړي لعنت په هغه څوک چې حلالوي او رسول وسلم هغه ته التیس المستعار ویلی دی حدیث کې د کرایي پیسه د کرایي چیرې او دا بېغیرتوب هم دی دوستوب هم دی دا کار هم حرام دی دوستوب هم دی افسوس خبره دا دی چې بعضو صاحبانو ښه باقاعده دې دپاره سینټر کړو د حلالي سینټر نو یو سړی راشي خپله ښځه را روانه کړي او بیا دننه دی بهر ناست او دننه چې دی دا د کوم ځای خبرې دي ښه ده طلاقه کړه عدت نه دی تېر شوی بل ته واده شوه پکې او بیا هغه طلاقه کړه او بیا پکې مدت نشتي او بل بیا ښځه را روانه کړې ده چې حلاله شوه دې کې شرط دا دی چې دا به په خپله مرضۍ او د مشرانو په مرضۍ واده کېږي بل چاته بیا به هغه نوی خاوند په خپله مرضۍ پرېږدي نو بیا به دې زوړ خاوند ته راواپس کېدی شي که چېرته دا ښځه بیا راځي او د دې مشران راځي ورسېدی شوه مسله به او دې کې دلیل والا عایشه رضی الله عنها روایت دی او دا حدیث ډېرو کتابونو کې د صحیح بخاري صحیح مسلم او نورو کتابونو کې چې د رفاعه بیبي په رسول الله وسلم پسې راغلی و یا رسول الله زه د رفاعه په نکاح کې وم هغه ماله طلاق راکړو او ماله دریم طلاق هم راکړی یعنې طلاق باین یې ماله راکړه نو ما د عبدالرحمن بن زبیر سره واده وکړو خو یا رسول الله زما د هغه سره ژوند نه تېرېږي ولې وایي هغه زما حق نشي ادا کولی رسول الله وسلم ورته ویل لکه مطلب دی چې ته رفاعت ته واپس کېدل غواړې وی نو دا هله کېدی شي چې کله ستا او د عبدالرحمن په منځ کې تعلق د کوروالي وشي تعلق د کوروالي وشي بیا صحیح ده که تعلق د کوروالي نه شوی نو بیا ته نشي واپس کېدی د دې نه دا مسله ګوره واضحه شو اول خو ګوره رفاعه دا په خپله نه بولي عبدالرحمن له چې دا یې ماله حلاله دا په خپله واده شو عبدالرحمن بن زبیر ته بیا د هغه سره ژوند نه تېر زما حق نشي ادا کولی نو رسول وسلم وایي چې صحیح ده چې دې تا سره د کوروالي رشته قایم کړي او بیا تا طلاقه کړي نو بیا ته زوړ خاوند ته واپس کېدی شي دا نه دی چې دې دپاره به اتفاق شوی د مخکې نه او قصه به رواني بلکې دا ډېره د یرې خبره ده دا یاده کوي امام طبراني دا اثر راوړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ورځ یو کس ته وویل هغه کس خپله ښځه طلاقه کړې وه په دریم طلاق سره او بیا ګرځېدو چې څوک یې حلاله کړي زموږ په ملکونو کې دا طریقې کېږي افسوس خبره چې د دین په جامه کې باز دیګیا دی او دا حلالي دی او دا دی او دغه نو هغه ورته وویل عبدالله بن عمر ورته وویل کلاهما زان وان مکث 20 سنه دا بدوانه زیناکار حسابي که دوی 20 کاله هم ژوند تېر کړو ځکه دا ښځه د ده لپاره حلاله شوې نه ده ولې واذا کان یعلم که چېرته دغه سړي ته پته یې دی دویم ته بل خاوند چې دی چې دا زه د دې زوړ دپاره حلالومه د بې زینا ده
دا بیا څه ده؟ زنا ده. نو دلته چې الله رب العزت کومه خبره ذکر کړه هغه د درې واده سره. نو اوس دا 3 شرطونه شو. زوړ خاوند ته راواپس کېدی نه شي مګر په 3 شرطونو سره. اولنی شرط دا دی چې دغه اولني خاوند چې کوم دریم طلاق ورکو دغه عدت به پوره کړي. یو. دویم د بل خاوند سره به نکاح وکړي ښه صحیح په خپله رضا د مشرانو په رضا. دریم هغه به ورسره کوروالی وکړي او د کوروالی نه بعد به هغه په خپل اختیار سره په خپله مرضۍ طلاق کړي. نو بیا ده ته راواپس کېدی شي په رضا د دې زنانه او په رضا د مشرانو. او دلته هم الله رب العزت دا خبره ذکر کړه چې دا پولې د الله دي او بیانوي الله د هغه قوم دپاره چې هغه پوهېږي. خیال هم دی چې پوهېږي، چې نه پوهېږي هغوی به دې نه څه فایده واخلي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې تاسو طلاقې کوي زنانه فبلغن اجلهن بس نږدې شي نیټې خپلې ته. نږدې شي نیټې خپلې ته. کومې نیټې ته؟ عدت نیټه ده که نه؟ که یو کس دی خپله بیبي طلاقه کړه او د دې نیټه دغه دی په ختمېدو ده. فامسکوهن بمعروف نو وساتئ دوی په ښایسته طریقې سره او سرحوهن بمعروف یا یې پرېږدئ په ښایسته طریقې سره. دا مسله مخکې واضحه شو. دا کوم طلاق دی؟ طلاق رجعي دی. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا او مه بندوئ دوی لره دپاره د ضرر ورکولو. اوس یو سړی وي چې زه یې راواپس کومه خو په څه نیت یې راواپس کوي چې ضرر او نقصان ولا ورکوي. الله وایي داسې به نه کوي. ومن يفعل ذلك او چا چې وکړو دا کار څه کار واپس یې کړی د ضرر دپاره فقد ظلم نفسه نو یقینا د ظلم وکړو په خپل ځان. الله اکبر. الله داسې ونه وایي چې د ښځې سره ظلم وکړو. ښځې سره خو ظلم کړی و ځان سره حقیقت کې ظلم وکړو. ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منیسئ آیتونه د الله په ټوکو سره. احکام د الله دا مطلب دی. احکام د الله دین د الله ټوکې ته مه جوړوئ. د طلاقو مسله، د زنانه د واپس کولو مسله، د خلع مسله، د نکاح مسله الله وایي داسې ګپ شپ نه دی. د دې نه ټوکې مه جوړوئ. ولا تتخذوا آیات الله هزوا واذکروا نعمة الله علیکم او رایات کئی احسانات دا اللہ پتا سباندی. وما انزل علیکم من الكتاب والحکمة او اگا چرا لیگلی دی اللہ پتا سو دا کتابنا و دا سنتنا. یعظکم به نصیحت کی اللہ تاسو تپاگی سرا. دا اللہ دا نعمتون وی رایات کی خاصی پکی بیا کم نعمت ذکر کو وی تاسو ته چې کتاب در لېږلی دی کتاب نه مراد قرآن دی او حکمت نه مراد حدیث دی. یعظکم به د څه دپاره در لېږلي دي تاسو ته پرې نصیحت کوي. نو چې دومره احسانات یې در سره کړي دي او هر څه یې ته واضح بیان کړي دي ته ترې مسخرې جوړې ته دې ټوغه جوړې. ځکه ګوره څه وویې واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا ان الله بكل شيء عليم او پوه شئ چې یقینا الله په هر شي باندې پوهه دی. دا خبره ولې دلته وکړه؟ دا په دې الله ته حقیقت د هغه نارینه معلوم دی د زړه حقیقت چې ښځه طلاق کړه او وی دې کې دا مسله او دې کې دا الله ما ته ټول حقیقت معلوم دی. دې رښتینی دی که دې دروغجن دی؟ الله ته حقیقت د هغه زنانه د زړه معلوم دی چې خلع غواړي. الله ته حقیقت د هغه چا د زړه معلوم دی چې دا ښځه یې را واپس کړه چې ولې یې را واپس کړه. الله ته حقیقت د هغه چا د زړه معلوم دی چې دا ښځه یې جدا کړه ولې جدا کړه. موږ ټول یې ویرولو. وی ویرېږئ د الله نه او زه ګوره په هر څه پوهه یم. اوس بله مسله بیانېږي او دا 15 حکم تشریعي دی. عضل الاولیاء للمرأة هغه دا که چېرته یو ښځه طلاقه کړې شي خلاصې دا یو ښځه طلاقه کړې شوه
او بیا څه وخت بعد دا غواړي چې د زوړ خاوند ته واپس شي، یعنی دا کم طلاق دی؟ رجعي دی، اولنی او دویم. او دا خاوند هم غواړي چې دا را واپس کړي. د دواړو په دې مشوره ده او صلاح ده. مشرانو ته الله وایي چې تاسو بیا د خپله خور لور مه منع کوئ، دا ظلم مه کوئ. کله داسې کي لکه صحیح بخاري کې دا روایت دی چې د معقل ابن یسار رضی الله عنه خور و هغه د خپل تره زوی له ورکړې وه. څه وخت بعد د دوی په منځ کې څه خبره راغله او د تره د زوی د ده دا خور طلاقه کړه. چې طلاقه یې کړه بیا هغه پښیمانه شوی دی او د دې جنۍ م یاد شوی دی. راغې ورې وټکه وایي زه دا خپله ښځه واپس کوم. هغه وایي نه، زما دې په الله قسمي کې ده زه تا ته واپس کوم. اکرمتک بها وزوجتکها، ما ستا عزت وکړو، خور مې دله درکړه، تا طلاق ورکړه. او اوس بیا را روانې چې مال یې بیا راکړه. کله کله سړي کې دا غیرت راشي او دا غیرت په ځي نه دی، دا غیرت په ځي نه دی ځکه چې انسانان دي دوی منځ کې خبرې راځي. ښځه خاوندي صبر راغلي طلاق یې ورکړو او موقع الله ورکړې ده چې واپس کېدی شي، نو ما ورته بیا څوک وي چې هغه موقع ختمو. ها شرط پکې دا دی چې دوی ښه صحیح واپس کېږي او ښځه خاوند پرې راځي. او داسې م ویل کېږي چې د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما د تره لور وه او دا یو کس ته واده شوي و، هغه کس طلاقه کړه، نو تره دا لور بیا ده کره وه. نو څه وخت بعد بیا راغی وایي دا زه واپس کوم. دا ورته نه دا ورته موږ نه واپس کوو، ولې یې طلاقه وه؟ الله رب العزت دا ایتونه راولېږل چې نه داسې به نه کوئ. الله وایي وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، او کله چې طلاق ورکوئ تاسو ښځو ته، فبلغن اجلهن، او ورسیږي هغوی نیټې خپلې ته، فلا تعضلوهن، نو مه منع کوئ دوی لره. عدل په عربي کې تنګسیا ته وایي، منع کولو ته وایي، بندولو ته وایي. دوی مه بندوئ، مه منع کوئ. ان ینکحن ازواجهم، چې نکاح وکړي د خپلو خاوندانو سره. کوم خاوندان؟ هغه زاړه. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، کله چې رضایي په خپل منځ کې په ښه طریقې سره، دا بګي شرط، کله رضایي په ښه طریقې سره. دې نه بله مسله دا هم راووته چې د زنانه نکاح بغیر د ولي د اجازت نه کېږي. کوم ځای کې دا مسله؟ ولي ته وایي چې مې منع کوي. که چېرته د ده د اجازت نه بغیر نکاح کېدی بیا ولي ته دا خبره نه کوله. بل موږ دا خبره ذکر کړه چې د ښځې په نکاح کې دوه خبرې دي، ښځه به راځي، ولي به راځي، مشر. او حدیث کې راځي لا نکاح الا بولي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ځان په خپله واده کوي، نو دا خو د زیناکارو خلکو د زیناکارو ښځو صفت دی چې هغه ځان په خپله واده کوي. دا مسله دې ځینې ثابته شو. ذلک دا حکم چې دی یوعظ به، نصیحت کیږي په دې سره، من کان منکم یؤمن بالله والیوم الآخر، هغه چاته چې ستاسو نه چې ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ. او ډېر د یېرې خبره ده. الله وایي دا کوم حکم چې بیان شو که نه او دې نه شاته، دا دې ته به هغه څوک غاړه ږدي چې په الله او په آخرت ایمان لري. ځکه دا کار ګران دی. لکه اوس یو سړي خپله خور واده کړه، خپله لورې واده کړه او طلاقه کړه، سبا بیا راغلی دی ما ته را واپس کړو، ډېر ګران دی چې ته اوس واپس کړي. نو الله تا ته ووایي چې د چا په الله او په آخرت ایمان یې هغه به ومني. چې کله د ایمان تا ته مخې ته یي که نه، نو ډېر داسې ناروا کارونه د هغې نه به ته بند شي. خو چې کله د ایمان د مخې نه لرې کړو، نو بیا ستا په هېڅ څه باندې به بریک نه لګي. ذلکم ازکا لکم واطهر، دا کار زیاتونکی دی ستاسو عزت لره او ښه پاکونکی دی. دې کې عزت هم دی، دې کې پاکوالی هم دی. عزت څنګه دی؟ ګوره که دا خور لور دی ورنه کي، واپس یې نه کي، کیدی شي سبا له دا څه فحاشي وکړي، عزت یې خراب شو که نه. نو ښه دا نه دی چې ته سړي ته واپس کړي. او سړی هم دا غواړي او ښځه هم دا غواړي. الله وایي ستاسو عزت هم دې کې دی. بل دا پاکونکي خبره څنګه؟ یعنې پاکونکي د فحاشۍ نه. اوس که دا مشر دا خور لور منع کوي،
کیدی شي هغوی څه پټه لار پیدا کړي په فحاشۍ کې واقع شي نشي کېدی کیدی شي نو ځکه الله وایي که دا خبرې مو منلي نو دې کې ستاسو عزت هم دی او دې کې به تاسو د ګناهونو او د فحاشۍ نه پاک پاتې شئ والله يعلم وأنتم لا تعلمون او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ سړی وایي دا څنګه او دا ولې او دا خو دغه او دا داسې الله وایي زه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ بل دا چې الله په حقیقت د زړونو باندې هم پوهېږي دا خبره هم دلته دا سړی چې دا ښځه واپس کوي په څه نیت واپس کوي الله وایي ما ته پته دا ښځه چې واپس کېږي دې سړي ته په زړه کې څه دي الله وایي د دې ما ته پته ده نو روان درس کې به د الله په توفیق سره شروع کوو د آیت نمبر 233 نه او پای کې به د رضاعت مسله بیانېږي الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد